سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یم. دوستانو غواړم تاسو نن د واتساپ په اړه باندې معلومات درکړمه. واتساپ نوی اپډیټ راغلی ده. ډیری دوستانو خپل واتساپ اپډیټ کړی نه ده، نو تاسو ته دې ویډیو کې ښیم چې دا اپډیټ د څه په اړه ده او څه کارونه کوي. نو که غواړئ دا زده کړئ تر اخره له موږ سره اوسئ. نو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي همدا اوس زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل نظر مو په کومنټ کې راته پرېږدئ. عبدالمتین سروري یم او تاسې ګورئ حاجي سروري چینل. دوستانو راځو په موبایل کې دا تاسو ته ښیم، ډېر وخت هم نه تېروو. موبایل ته چې کله راسو واتساپ راخلاص کړو. زه اوس تاسو ته تست کوم. زه یو عادي ثبت کوم. السلام علیکم وروره ښه یې کراري ده تاسې ښه یې؟ ښه دا ثبت فرق نه کوي که چیرې تاسو ته بل څوک ثبت راوکړي او یا تاسو چاته ثبت ولېږئ، دواړه په دې رقم باندې غږوي. نو دلته چې کله پلی باندې اوکې وکړو، زه یو عادي ثبت کوم. السلام علیکم وروره ښه یې کراري ده تاسې ښه یې؟ ښه دا مو ولیده په عادي ډول باندې و. او که غواړو تلیوار مو وي یا غواړو دغه ثبت ډېر اوږد وي زر زر یې واورو، نو بیا به چې کله پلی باندې غږ وکړو د عکس په ځای باندې ضرب یو ضرب یو نیم ضرب دوه راځي. نو هغو باندې به تاسې ګوته کېږدئ تر څو تاسې ثبت تیز تیز وغږېږي. زه یو عادي ثبت کوم. السلام علیکم وروره ښه یې کراري ده تاسې ښه یې؟ په دې رقم باندې 1.5 یعنې یو نیم برابر تیزوالي باندې دا ورې بیا پلی کوم. دوه ورې زه یو عادي ثبت کوم. السلام علیکم وروره ښه یې کراري ده تاسې ښه یې؟ داسې و 2 برابره باندې وله. نو غږ په 2 برابره باندې تیزوي. چې دا ډېر یو ښه والی ده. د دې لپاره ځینې وخت سړی تلیوار لري او غواړي چې د یو چا ثبت زر زر وغږوي، هغه اصل مطلب ځینې واوري. نو دا یو ډېر ښه اپډیټ ده، په واتساپ کې راغلی ده. که چیرې تاسې هم دغه اګزینه د عکس په ځای باندې تاسو ته نه راځي دغه، نو تاسې دغه دوستانو نو تاسې همدا اوس ګوګل پلی ته ولاړ شئ په دې رقم باندې او هلته خپل واتساپ په انګلیسي یا په پښتو باندې په دې رقم باندې ولیکئ. کله چې راغی نو تاسې په اپډیټ یا په بروز رساني باندې اوکې وکړئ تر څو تاسو ته دا نوی اپشن یا دا نوی اپډیټ تاسو ته اضافه سي او تاسې ښه ګټه ورنه واخلئ. نو که مو ویډیو خوښه سوې وي همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ، دا سور بټن اوکې کړئ، په څنګ کې زنګوله هم فعاله کړئ تر څو نورې ویډیوګانې د موږ تر تاسې زر در ورسیږي. په آخر کې 2 نورې ویډیوګانې یو دو کوم دا خوښې سوې دا هم وګورئ. په څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.